د کوروالې بهترین وخت. سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. په څنګ کې ورسره د ګونګړي نشان هم ووهئ چې راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي. ښځه او خاوند باید یو بل سره خوږې خبرې وکړي تر څو کوروالې ته اماده شي. د ښځو په مقابل کې د نارینه مزاج ګرم وي او کوروالې ته ژر تیاریږي، اما ښځه داسې نه ده. د هغه مزاج یخ وي او ډیر وخت نیسي. کله چې ښځه په ښه توګه دې کار ته تیاره شي نو کورواله باید پیل شي. ځینې ځوانان داسې هم شته چې د واده په شپه بې له دې چې د جنۍ سره خبرې وکړي، وار له واره پر جنۍ د خپلو جنسي خواهشاتو د غلبې پر احساس حمله پیل کړي. یوازې د خاوند خوښه وي او د ښځې خوښې ته نه ګوري، یعنې په زور ورسره کار شروع کړي او بیا لا په دې ویاړ هم کوي چې قوت لرم، د ښځې نه مې په زور جنسي ګټه واخیسته. خو دا ویاړ او غرور بې ځایه دی چې هیڅ معنا نه لري. په دې سلسله کې نارینه باید د لوی زغم نه کار واخلي او تلوار ونه کړي، ځکه چې تلوار د شیطان کار دی او د ګټې پر ځای د خاوند او ښځې روغتیا ته زیان رسوي. د کوروالې نه وړاندې باید د خپلې ښځې سره ټوکې ټکالې وشي، مچې ترې واخیستل شي او په موږلو یې ګرمه کړئ تر څو کوروالې ته تیاره شي او په ښه زړه او اطمینان سره کوروالۍ وکړي. درنو دوستانو، بیا هم یادونه کوم که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. همدارنګه د ګونګړي نشان هم ووهئ چې راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.